سلامونه دوستانو، نیکی هیله او احترامات په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. په نننۍ ویډیو کې به زه اسلامي خان نه تاسو ته دا معلومات درکوم چې تاسو څنګه کولی شئ له فیسبوک، ټویټر او نور سوشل اپلیکیشنونو نه تاسې ویډیو ډاونلوډ کړئ او ډیر په اسانه او ډیر په لږ وخت کې، په کم MB او په لږ وخت کې، په ثانیه او په دقیقه کې به تاسې یو غټه ویډیو هم ډاونلوډ کولی شئ که چېرته ستاسې نیټ ښه کار کوي. نو دا اپلیکیشن کوم اپلیکیشن دی، څنګه کار کوي، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم او پوره معلومات به یې په اړه درکړم. هغه اپلیکیشن دا اپلیکیشن دی دوستانو، تاسې وینئ دا اپلیکیشن دی. لاړ بشئ له پلی سټور څخه به یې را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې په پلی سټور کې شتون لري همدې په نوم ده، خو دا په پلی سټور کې دا رنګ چې دی دا بدل دی، یو بل عکس دی، یو شین غوندې دی، خو کوشش وکړئ چې پیدا یې کړئ. نو دوستانو راځئ په دې باندې شروع کوو چې دا څنګه کار کوي، څنګه به په دې کولی شو ویډیو ترېنه ډاونلوډ کړو. کله چې تاسو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړه، همدا نوم به تاسو ورکړئ، تاسو ته خپل همدا اپلیکیشن درکوي. نو کله مو چې دا را ډاونلوډ کړه، تاسې دا پلی کوئ. کله مو چې دا مو کلیک وکړه په دې، نو دا لږ وخت نیسي. ګورئ دوستانو، په دې اپلیکیشن کې نه ده، تاسې صرف څومره اپلیکیشنونو ویډیو تاسې ډاونلوډولی شئ. ګورئ دوستانو، دا هم دی، دا هم دی، دا هم دی، او دا هم دی، دا هم دی، دا هم دی، او دا هم دی، دا هم دی. یعنې دا برني خو ما نه دي استعمال کړي، خو د لاندې دا شپږ چې دي که نه، لایکي، انسټاګرام او واتساپ، ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او ټویټر، دې نه پې ما خپله ویډیوګانې را ډاونلوډ کړي دي. تاسو له دې ټولو اپلیکیشنونو چې تاسو ته ښکاري، ګورئ څو اپلیکیشنونه دي، 1 2 3 4 5، نو تقریبا 15 اپلیکیشنونه راځي. همداسې 15 اپلیکیشنونه راځي. نو تاسو د 15 نن په یو خوندوره ویډیو کې، څومره خوندوره ویډیو ده چې تاسو له 15 اپلیکیشنونو نه په ویډیو ډاونلوډوئ، هغه هم په یو اپلیکیشن په ذریعه باندې. نو اوس به زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو له فیسبوک نه په دې ویډیو را ډاونلوډولی شئ. تاسو چې کله دې ځای ته راشئ، فیسبوک ووهئ، نو اوس دلته مونږ یو دا لینک مو کاپي کړی ده، اوس یو بل لینک را کاپي کوو، صحیح ده، چې تاسو ته ثبوت وښیم. نو لاړ به شو فیسبوک ته. کله چې مونږ فیسبوک ته لاړو، ګورو دوستانو یو ویډیو به وګورو، صحیح ده، یو ویډیو به اوس را خلاصه کړو، صحیح ده. لږ صبر کوئ چې سمه ویډیو خو پیدا کړو، بیا به په اسانۍ سره مونږ وکولی شو چې ویډیو ترې را ډاونلوډ کړو. نو دا سرپرست وزارت معارف در سفرش به اروزگان بار دیگر میگوید که مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم از بهر لینک ووهه، د هغې نه وروسته به تاسې بېرته همدې اپلیکیشن ته راشئ. دې اپلیکیشن ته چې راغلی، ګورئ تاسو چې لینک کاپي کړه، تاسو ته یې هغلته نشانه هم درکړې وه، اوس بېرته ختمه شوه. نو تاسې به په دې ځای کلیک وکړئ او دا ډاونلوډ به ووهئ. زه اوس تاسو ته ښیم، دا د ملګرو څومره تیزۍ سره دا تاسو ته دا بره هغه ښکاري ډاونلوډ، دا دی وشو، پوره شو. دومره لږ وخت کې، دومره لږ ټایم کې تاسې پوره ویډیو ډاونلوډولی شئ او پوره معلومات، یعنې تاسې چې کوم ویډیو خوښوئ له هغه له فیسبوک نه را ډاونلوډولی شئ. همداسې نور اپلیکیشنونه هم دي، له ټویټر نه هم، د ټیک ټاک نه هم. تاسې به صرف څه کوئ، د ویډیو لینک به دې ته کاپي کوئ. کله مو چې لینک کاپي کړه، له هغې نه وروسته به بس راځئ ورته، لکه دا اوس ټویټر شو که نه، یو لینک دې ورته کاپي کړی دی، نو ته به راشه باندې لاندې په دې ډاونلوډ هغه باندې به دلته بره به لینک وي، ته لینک به کاپي کوئ، دلته به بیا تاسو ډاونلوډ په دې اپشن باندې به تاسې هغه وکړئ
چې کله مو په دې سې کلیک وکړه نو بیا تاسو ته اوس ګوره موږ کوم لینک نه دی ور اچولی نو د دې لپاره تاسو په فیسبوک کې وکتل چې څومره په اسانۍ سره ویډیو ډاونلوډ شوه نو زه به تاسو ته اوس خپل هغه ګالري وښیم چې هغه ویډیو موږ سره اوس ډاونلوډ شوې ده او که نه ده ډاونلوډ شوې ځکه چې هر څه باید په ثبوت سره او په صحیح ډول سره تاسو ته وښیم نو راځئ موږ لږ ویډیو درو خپله ګالري ته ځو هغه ویډیو تاسو ته ښیو نو تاسو وینئ دوستانو دغه د هغه ویډیو موږ ته را ډاونلوډ شوې ده دا ګورئ زه به یې تاسو ته بیا پلی کړم دا همغه ویډیو هند که بیدرنگ مکتب های دختران خلبانان حاضر سرپرست وزارت او دا ویډیوګانې هم موږ په دې هغه باندې را ډاونلوډ کړي دي په دې اپلیکیشن باندې ګورئ الله سنین ته ویډیو هم پې موږ را ډاونلوډ کړې ده دا ګورئ دوستانو نو که تاسې نور هم داسې معلومات غواړئ چې تاسې یو ښه اپلیکیشنونه وګورئ او ښه ریل او په صحیح ډول په دې اپلیکیشن کې تاسې خپل اکاونټ هم جوړولی شئ نو اکاونټ به څنګه جوړوئ د فیسبوک په دې هغه باندې به کلیک وکړئ په دې بره اپشن باندې تاسو دلته داسې راشئ نو دې ځای کې به تاسو خپل موبایل نمبر یا ایمیل او داسې نور څه چې تاسې هر څه په باندې جوړ کړي په ایمیل مې جوړ کړي په جیمیل مې جوړ کړي وي او یا هم په موبایل نمبر باندې جوړ کړي نو تاسو به دلته هغه ورکړئ په لاندې اپشن کې به تاسې خپل پاسورډ ورکړئ او دلته به دا لوګین ووهئ کله مو چې دا ووهه تاسو ته بس ستاسې د فیسبوک آی ډي هم په دې کې خلاصیږي په دې اپلیکیشن کې تاسو خلاصولی شئ همداسې د نور اپلیکیشنونه به هم زه تاسو ته وښیم نو د فیسبوک آی ډي په دې کې تاسو خلاصولی شئ او تاسې څنګه خلاصولی شئ تاسو به راشئ په دې ځای به کلیک وکړئ کله مو چې په دې کلیک وکړه نو هغې نه وروسته به ستاسو ته دا همغه مخکې چې راغی دغه ځای دا ځای تاسو ته راځي تاسې به دلته خپل ایمیل ورکړئ او خپل پاسورډ به ورکړئ د هغې نه وروسته به دا لاګین ووایي نو تاسې فیسبوک آی ډي به په دې کې خلاص شي نو که ویډیو مو خوښه شوي نورو دوستانو سره ضرور شیر کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل اسلامي ارخان ضرور سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په الله سپارم د خدای په امان بله ویډیو به زموږ د څه په اړه نو راځئ انتظار اوسئ موږ به تاسو ته بله ویډیو په نږدې وخت کې درکړو صحیح ده په مخه مو ښه د الله په امان بای بای